ملګرو په نن ویډیو کې به تاسو ته د خوږ مرچ سریال اداکار فلیز د ژوند په اړه معلومات درکړم. نو د ویډیو تر پایه را سره پاتې شئ او زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او پیج فالو کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تر ټولو مخکې تاسو ته در ورسي. نو راځئ چې شروع کړو ویډیو. نو ملګرو تر ټولو مخکې درته ووایم د دې پوره او اصلي نوم لیلا هیزلکایا دی. دا د اکتوبر په اول تاریخ په 1990 کال کې د ترکیې په استنبول ښار کې پیدا شوې چې اوس په 2023 کال کې عمر 32 کاله دی. دا د ترکیې یو مشهوره موډله او اداکاره ده او دین اسلام دی یعنی مسلمانه ده. ملګرو د دې قد 160 سانتي متره دی او وزن 52 کیلوګرامه دی. د سترګو رنګ یې تور دی او د ویښتانو رنګ یې تور نسواري دی. او اوس به راشو د دې تعلیم ته. ملګرو خپلې لومړۍ زده کړې یې په غازي عثمان پاشا په ښوونځي کې ترسره کړي او اوس مهال د اداکارۍ سره د ترکیې په بیلجي پوهنتون کې خپل زده کړې پر مخ بیایي. او اوس به راشو د دې شخصي ژوند او کورنۍ ته. ملګرو د دې د پلار نوم سرحد کایا دی او په 2019 کال کې یې د الیاتای سره واده وکړ چې اوس ترې یو زوی لري د فکرت الیاتای په نوم. ملګرو د دې شوقونه نڅا کول او اکټینګ کول دي او د خوښې ځای د ایټالي وینس ښار دی او د خوښې رنګونه سپین او سور دي. ملګرو د هیزل لومړی سریال په 2009 میلادي کال کې راغی او لومړی فلم په 2011 کال کې راغی. د په ټولو 14 سریالونو او په 8 فلمونو کې کار کړی دی چې ډېر ښه کامیابه سریالونه او فلمونه لري. او اوس به راشو د دې آیت ته. ملګرو دا د ترکیې یو له ګران بیه اداکارانو څخه ده چې د سریال یوې برخې جوړولو په سر $1.5 اخلي او د یو فلم جوړولو په سر $15,000 اخلي او کلنی ټول عاید یې تقریبا $100,000 دی او ټوله شتمني $1,000,000 ده. او ملګرو دا تاسو په ټولنیزو رسنیو کې هم فالو کوئ شئ چې دا د انسټاګرام اکاونټ دی او دا د ځینو سریالونو نومونه او دا د 2023 کال نوي انځورونه هم را سره وګورئ. نو ملګرو ویډیو تر دې دی او ویډیو څنګه او په کومنټ کې ضرور ووایئ. که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک کومنټ او شیر کول مو هیر نشي. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او پیج فالو کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تر ټولو مخکې تاسو ته در ورسي. د ویډیو تر پایه را سره پاتې کېدو نه مې یوه نړۍ مننه. تر بیا د خدای په امان.